د افغانستان ملي ټلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو زما هیواد یا میهن من د خپرونې مینوالو ستړي مشئ او هر کله راشئ. دا ځل د هیواد په ختیځ کونړ ولایت کې په دې ځانګړې خپرونه کې د پخواني پیر راپاتې د اوبو جرندې چې خلک یې د غنمو او نورو غلو دانو اوړه کولو لپاره کاروي خپرونه چمتو کړې. هیله ده چې تر پای مو ملتیا وکړئ. د اوبو جرندې د غلو او دانو د اوړه کولو ډیره پخوانۍ وسیله ده چې د اوبو په فشار چلیږي او د سون هیڅ ډول توکو ته اړتیا نه لري، ځکه هم اقتصادي ده او هم یې چاپیریال ته ګټه ډیره. د نوي عصر ټکنالوژۍ او ماشیني ژرندو په راتګ او رواجېدو سره که څه هم د هیواد په ګڼو سیمو کې د اوبو جرندې مخ په ورکېدو دي، خو لا هم دلته د کونړ په ګڼو درو کې په طبیعي اوبو فعالې او خلک یې د غلو دانو د اوړه کولو په موخه کاروي. دانګام د کونړ هغه ولسوالي چې په ګڼو سیمو کې د کلونو راهیسې د اوبو جرندې فعالې او ځایي خلک د غلو دانو د اوړه کېدو لپاره ترې ګټه پورته کوي. 22 کلن سلیم خان چې په خپله سیمه کې د اوبو جرنده جوړه کړې او دغه چاره ورته له نیکونو ورپاتې ده، وایي د اوږدې مودې راهیسې کلیوال دغې جرندې ته خپلې غلې دانې د اوړه کېدو لپاره وروړي او په بدل کې ترې ټاکلی مزد اخلي. او دغه دوه ډیلو راوړي خلک کړپه کړپه پرې کول، شلمه دړۍ ته موږ اخلو، شلمه دړۍ او دا یو پل وطني دی، دا یو پاپینی دی، پاپینی پل دی او دا اوله چې وه دا څو کاله پخوانه ورانه شوې اوس بل کال یې سقوط حکومت کې خدای پاک مهربانه شو جوړه کړه برابر یې کړه. نو هغه نړۍ سره څنګه 15 کاله چې بېرته ماده کلی جوړېږي او دا کلي خلکو له جوار راوړي، جوار پرې اوړه کوو، که غنم سیزن بیا پرې غنم اوړه کوو، غنم یې په غنم هم وایي، جوار سیزن ډېر او غنم هغه کم اوبه نه وي. د هغه په خبره کلیوال د مجبوري ورځې چې په سیمه کې ماشیني جرندې نشته خپلې غلې دانې د اوړه کېدو لپاره د اوبو جرندې ته وروړي. وایي هغه غلې دانې چې د اوبو په جرنده وړي شي هم میده وي او هم خواږه، ځکه یې ډېر کلیوال هم خوښوي. د دې جرندې نه مصرفه کوم خلا ماشین هم لږ ولګېده، خو ډېر نشته دی غونډې د جرند او که ماشینونه یې هم بیا له جرندې خلک راوړي دانې. ماشین وطن غریب دی، بېوسې دی، خلک بېوسې دی، که نه ماشین لسمه دړۍ اخلي او جرنده شلمه دړۍ اخلي. نو دغه نه بېوسۍ نه خلک جرندې له دغه دانې راوړي، ماشین باندې نه اوړه کوي او بل خوږي وړې خواږه دي، میده برابري، ماشین خو زګی. سلیم خان وایي د اوبو جرندې په ډېر کم لګښت او له ساده وسایلو جوړیږي او په دې باور دی چې د اوبو د جرندو اوړه د انسان صحت ته ګټه رسوي او د اقتصاد له لحاظه هم ارزانه تمامیږي، چې باید تاریخي او فرهنګي اړخ ته یې په کتو له ورک کېدو مخنیوی وشي. لاندې سرخ دی، سرخه او شاپو ته لګېدلی دی او بره تناوه پرته ده، بس د ناوې باندې اوبه راپرېږدي ورته د سرخ تاوی او پل تاوی شاپ یې تاوی دی او بیرنګان دي که دا باندې پل دی او بر بیا جوار چې پرې ولاړ هغه ډول دی، ډول ته وایي ډول، پښتو کې زموږ ډول وایو که نه، ډول دی هغه نه جوار ولاړ په هغه باندې کته په ناوه کې رابېږي، ناوګۍ لړکوټ یې ناوګۍ په هغه کې ته رابېږي پرته راولېږي پل یې میده کوي. په دې غریزه سیمه کې کلیوال د اوږده پلې مزل وروسته په شا خپلې غلې دانې د اوړه کېدو لپاره دغې جرندې ته وروړي. زما نوم دی بادر، د دې کلي نه مې دانې راوړي دي جرندې ته، یو څو ساعته مخکې مې راوړی وې، یو څو نوبت رانه مخکې و، اوس ورته په انتظار ناست یم چې دا دانې اوس مې لا نوبت راغله چې اوس دا دانې راوړه کړم او ویسم یې بیا کور ته. یاره یو ساعت مزل مې کلی، ماشینونه دلته نږدې نشته دی او دغه جرنده د دې جرندې ته مې دا دانې راوړي دي او بس اوس ورته په دغه ناست یم چې لا نوبت مې راغلی. د اوبو دغه جرندې که څه هم پخوا یوازې د غلو دانو د اوړه کېدو لپاره کارول کېدې، خو اوس دلته د کونړ په ګڼو سیمو کې ترې خلک د برېښنا کوټونو په توګه هم ګټه پورته کوي او په ډیرو درو کې ځایي خلکو له همدې لارې خپلې مینې روښانه ساتلي دي. نو زما نوم غازي دی، د دامګام ولسوالۍ د بیداد د کلي اوسېدونکي یو. نو موږ خو د دې جرندو نه پخوا ټول دغه د غریب بیوه، نو دغه جرندو نه استفاده هم نشي کولی. اوس هم چې دا دوه کار هم کوو چې د برق استفاده هم کوو او د جرندې استفاده هم کوو. د کلي ولس د قومونو په دغه همکارۍ باندې د هغو پیسې چې خلکو راټولې کړي په چاندو باندې
د دوه استفاده باندې کار کوي چې هم ته برق استفاده واخلي او هم ته د ژوند استفاده وکړي. نو کو د اوبو موږ لرو خو مقصد چې هغه د دولت د برق د لپاره کوم بندونه شي جوړ کړي نو اوبو ورکوي دلته د اوبو شته د منطقه اوبه لري د اوبه ډېرې دي. نوم مې هشام د کونړ ولایت د وټه پور ولسوالۍ غونډۍ د کلي اوسېدونکی یم. دا برق کېږي تقریبا 20 کاله کېږي دا برق ته فعالیت لري. مخکې جرنده وه اوس مې برق جوړ کړی د کلي مشران دا سوچ وکړل دا یو برق جوړ کړو نو دې برق نه تقریبا 120 شاوخوا کورونه استفاده کوي د برق نه. اوس څه هم دا برق کمزوری هم دی خو زموږ ضرورت چې دی ضرورت په اساس باندې موږ ضرورت رافع کولی شي. نو اوس موږ د برق خلکو ته ورکوو د هغې په مقابل کې موږ ته پیسې راکوي نو دغه پیسې چې موږ ته د بودیجې په شکل راځي که د دې ډینامو خرابه شي یا بل څه خراب شي هغه به موږ جوړوو. ځایي خلک وایي که حکومت یې لاسنیوی وکړي نو دوی به په خپلو سیمو کې د طبیعي اوبو څخه سمه ګټه پورته کړي او د ژرندو د جوړېدو ترڅنګ به پرې کوچني برېښنا کوټونه هم فعال کړي. د کونړ په ډیرو سیمو او درو کې به ولسي خلکو په خپلو شخصي لګښتونو دغه ډول واړه برېښنا کوټونه جوړ کړي خو د پریمانو اوبو سره سره چې دا ولایت یې لري حکومتونه تر اوسه نه دي توانېدلي چې د برېښنا په برخه کې د کونړیانو ستونزې هوارې کړي. د کونړ برېښنا رئیس شهاب الدین یاسر په کلیوالي سیمو کې د خلکو دغه چاره او نوښت ستایي چې د اوبو له جرندو د غلو دانو د وړه کېدو ترڅنګ د برېښنا استفاده هم کوي. واقعا چې په تیرو 2 لسیزو کې کونړ ته نه چې ټول افغانستان ته د برق په رابطه باندې کار نه شوی هغه کارونه شوي دي چې هغه شخصي ګټې اخیستل شوي دي او د افغانستان دپاره چې مفید او ګټور کار دی هغه برق دی چې د برق نه هر قسم کار اخیستل کېږي نو هغه دلته بیخي نه شوی او ستاسو سوال جواب په رابطه باندې واقعا چې د کونړ خلکو ځکه چې دا یو غرنیز ولایت دی او دا سرسازي اوبه لري او غرون لري نو دی خلکو سره ډېر تخنیک کړی دی ژرنده هم جوړه کړې ده او په څنګ کې اوس خپل یو وړوکی برېښنا کوټ جوړ کړی دی چې هغوی او کلیوالو ته کلي خلکو ته په وړیا توګه باندې هغه برق ورکړی دی خپل کلي خلک راغونډ شوي دي برق یې جوړ کړی دی نو دا زه ډېر مفید ګڼم او په دې خلکو هم ډېر یو ښه تخنیک کړی دی او په ټول کونړ کې تقریبا چې 30% خلکو ځان ته خپل برق جوړ کړی دی او دا موږ د دې ډېر شکریه ادا کوو او که داسې وخت چېرته راغی چې زموږ په توانمندۍ کې څه یا زموږ د حکومت سره څه نو باید چې د خلکو سره یوه مرسته هم وشي ځکه چې کونړیانو ته یو شخصي خدمت کړی دی. د افغانستان ملي ټلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو د اوبو د جرندو په تړاو له کونړه زموږ دا ځانګړې خپرونه همدومره وه. تر بیا ښې چارې.